اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ټیم په عمان کې زموږ سره خواته ناست دی اولګل جربل. موږ به هغه شعرونه وایي، مهرباني وکړئ سپورټ وکړئ او لایک وکړئ. غزل یو څو شعرونه دي چې د اوښکو څاڅکي مې په ګاټو کې رڼه پراته دي. د اوښکو څاڅکي مې په ګاټو کې رڼه پراته دي او د چا یادونه په سکڼي ماښام سکاڼه پراته دي. واه واه. د اوښکو څاڅکي مې په ګاټو کې رڼه پراته دي، د چا یادونه په سکڼي ماښام سکاڼه پراته دي. واه واه. او خدایه بې حسه واګداران دي اختیارمند د خاورې، واه واه. د غلامۍ په بشتر خوب کاندې کاڼه پراته دي. ماشاءالله. او ډېر شهیدان دي چې د کم یو سر ته ودرېږمه، څوک باجوړي دي څوک مومن څوک د واڼه پراته دي. ماشاءالله. ډېر شهیدان دي چې د کم یو سر ته ودرېږمه، څوک باجوړي دي څه مومن څوک د واڼه پراته دي. ماشاءالله. او حد بابړې شهیدان را نه هېرېږي کله، لامده په اوښکو مې تر اوسه لا باڼه پراته دي. واه واه. حد بابړې شهیدان را نه هېرېږي کله، لامده په اوښکو مې تر اوسه لا باڼه پراته دي. ماشاءالله. او دلته په دې خاوره په هر کور کې سرباز اوسېږي، دلته په هره پوله غشي د شکاڼه پراته دي. ماشاءالله. دلته په دې خاوره په هر کور کې سرباز اوسېږي، او دلته په هره پوله غشي د شکاڼه پراته دي. واه واه. او هغه اغیار چې ته جلبله په شا بیرته راځي، زمونږ بچي په هغه غرونو کې شپانه پراته دي. ماشاءالله.